د طلاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 15 سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 12 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیغمبره، کله چې تاسو خلک ښځو ته د طلاق ورکولو اراده کوي نو هغو ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړئ او د عدت زمانه سمه پوره وشمیرئ او له الله نه وویریږئ چې ستاسې پروردګار دی. د عدت په زمانه کې مو تاسې هغوی د هغو له کورونو څخه باسئ او نه د هغوی په خپله وځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بدۍ مرتکبې شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپله ظلم وکړي. ته نه پوهیږي ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په ښه توګه په خپله نکاح کې وساتئ یا په ښه توګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسئ چې له تاسې نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدي سمه صحیح د الله لپاره ادا کړئ. دغه خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري. څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. او هغه ته بل داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمانه هم نه رسیږي. څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافي دی. الله د خپل کار پوره کوونکی دی. الله د هر شي لپاره یوه اندازه ټاکلې ده. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. او ستاسې له مېرمنو څخه چې کومې له حیضه ناامیده شوي وي د هغو په باب کې تاسې شکمن شوي یئ نو درته معلومه دي وي چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو ښځو دی چې لا تر اوسه یې حیض نه وي راغلی او د حامله ښځو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي. څوک چې له الله نه وویریږي د هغه په کار کې هغه آسانتیا پیدا کوي. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دا د الله حکم دی چې هغه تاسې ته نازل کړی دی. څوک چې الله نه وویریږي الله به د هغه بدیله هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي.
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هغو ته د عدت په زمانه کې په همغه ځای کې استوګنه ورکړئ چیرته چې تاسې اوسیږئ، هر راز ځای چې تاسې ته میسر وي، او د هغو د تنګولو یعنی پر هغو باندې د فشار راوړلو لپاره هغوی مه ځوروئ، او که هغوی حاملې وي نو پر هغوی باندې تر هغه وخته لګښت وکړئ تر څو چې د هغو حمل نه وي وضع شوی. بیا که هغوی ستاسې لپاره ماشوم ته تی ورکړی نو هغو ته به د هغو اجوره ورکړئ، او د اجورې معامله په ښه توګه په خپل منځي خبرو اترو سره فیصله کړئ. خو که تاسې د اجورې په پریکړه کې یو بل سره سختي ونیوله نو ماشوم ته به کومه بله ښځه تی ورکړي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. شتمن دې له خپل شتمنۍ سره سمه نفقه وکړي، او چاته چې روزي کمه ورکړل شوي وي هغه دې له همغه مال څخه لګښت وکړي چې الله هغه ته ورکړی دی. الله چې چاته څومره څه ورکړي دي له هغې نه په زیاتو هغه نه مکلفوي. لرې نه ده چې الله له تنګلاسۍ نه وروسته پراخي هم ور په برخه کړي. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. څومره د ښارونو اوسیدونکي دي چې هغوی د خپل پروردګار او د هغه د پیغمبرانو له حکم نه سرغړاوی وکړ، نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هغوی د خپلو کړو خوند وڅاک او د هغوی د کار پای سراسر زیان دی. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله په آخرت کې د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی، نو له الله نه وویریږئ ای د پوهې خاوندانو چې ایمان مو راوړی دی. الله تاسې ته یو نصیحت نازل کړی، یو داسې پیغمبر چې تاسې ته د الله ښکاره څرګند هدایت درکوونکي آیتونه اوروي، تر څو چې ایمان راوړونکي او نیک عمله خلک له تیارو نه رڼا ته راوباسي. څوک چې پر الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسیږي. الله د دغسې انسان لپاره ډیره غوره روزي ساتلې ده. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله هغه ذات دی چې آسمانونه پیدا کړل او د همغو په شان ځمکه هم،
د هغو په منځ کې حکم نازلیږي دا تاسې ته د دې لپاره ویل کیږي تر څو چې تاسې وپوهیږئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم پر هر شي باندې چاپیر دی